لنډي کوتل تاریخي بازار کوم چې افغانستان سره نږدې د تورخم په پوله پروت دی. یاد بازار اوس هم په څلورو نومونو یادېږي. مشران ورته پړاو او سرای وایي، خو ځوانان بیا د لوړګي او لنډي کوتل بازار په نوم پیژني. یاد بازار کې 2700 دوکانونه دي چې ورکې د ژوند ټول ضرورتونه پوره کیږي. لنډي کوتل تاریخي بازار په 1980 نه واخله تر 1980 پورې د منځنۍ اسیا د سوداګرو یو لوی تجارتي مرکز و. یاد بازار ته به د سند او پنجاب څخه سوداګر راتله او دلته به یې سوداګانې کولې. د لوړګي بازار د سوداګرو د اتحادیې یو پخوانی مشر حاجي هلال رحیم شینواري وایي چې 80مې لسیزې وروسته یاد بازار ته نامعلومو کسانو اور ورپورې کړ او ورکې ټول بازار وسوځېدو. له هغې وروسته دغه د سوداګرو غټ تجارتي مارکېټ باړې ته، بیا کارخانو ته او اوس د سوداګرۍ غټ تجارتي مارکېټ لاهور ته منتقل کړی شوی دی. وحدت نیوز ته یاد بازار په اړه څه داسې وویل. زرو کلو دی دې ته به پړاو وي. پړاو څه ته ویل کېږي چې کډې به راغلې نو دا د دمې ځای و. د خیبر کې په دغو کې حلیم حاجت نه دلې راونسته دې کې اوس هم 3-4 کلو سامان مال راځي او دا دی چې کوم دی که پېښور نه به راغلم دلته به یې دمه کړه، که افغانستان نه به راغلم دلته. وجه دا وه چې زموږ خلک اجباري وو، قافلې خیانت به یې نه کړه. نو دې بازار کې داسې اور ولګېد لکه په نقشه باندې چې ورته یې چې داسې تاو شه راتاو شه، یو دوکان یې پرې نه ښود. نو دا ډېر مشهور بازار و. دا د هر ملک د افغانستان خرو کچرو به هغه وخت کې دا لارۍ ترانسپورټ نه و، خرو کچرو بدلې دا سامانونه چترۍ وې، جبرۍ وې، رختو، دا ټول د کراچۍ نه، د لاور نه، د ټول پاکستان نه ټور والا خلک راتله. نو دې بازار کې به یعنې زه ماشوم ما به انډی نه شوه راوړی، دومره رش به و او دا کوڅې هم دومره کولاوې چې یو قسم ګټوان به ورته وایي وړې لاره وې هغه به پکې تاوېدې. دې باوجود هم دلته چې کوم دی څوک نه شو تېرېدی. هلال رحیم شینواري زیاته کړه چې کله نه په تورخم پوله دروازه لګېدلې په یاد بازار کې ګڼه ګوڼه بیخي کمه شوې. یو اړخ ته یې خاردار مزو کې ګیر کړو، نو بل اړخ ته خپل پاکستانیان هم نه راپرېږدي تر څو د لنډي کوتل بازار سیل وکړي. یو طرف ته یې راته مزی ولګاو تباه کړو، بل طرف ته چې کوم دی موږ ته خپل پاکستانیان نه راپرېږدي. په دې ارمان دی چې موږ لنډي کوتل ته لاړ شو. دا بازار دلته نه کارخانه شته، نه بوټی شته، نه چې کوم دی پټي د کرکیله شته. دلته صرف ټور والا خلک دي. دا به زرونه خلک موږ د دوی سره روزګار ګډو. دا کوم وخت نه چې سختي لګېدلې زموږ بازار چور ختم شو. وجه څه ده چې یو طرف ته راته دلې پابندي شوه، بل طرف ته په تخته بیک نه دلې څوک نه راپرېږدي او بالکل پابندي ده په افغانستان خلکو مو په پاکستان خلکو دلته هېڅ هم نشته، بس هسې ناست وي. نو کله چې مو د لنډي کوتل تاریخي بازار ځینې سوداګرو سره خبرې وکړې، د هغوی وینا وه چې د پاکستان حکومت څخه مو وار په وار غوښتنه کړې چې افغانستان سره تعلق لرونکي هغه سوداګرو ته د تورخم په پوله اسانتیاوې برابرې کړې شي، کومو سوداګرو چې به لنډي کوتل بازار څخه سوداګانې کولې، تر څو لنډي کوتل بازار کې یو وارې بیا هغه ګڼه ګوڼه زیاته شي کومه چې په تورخم کې د دروازې لګېدو څخه مخکې وه. مینوال شینواري، وحدت نیوز، لنډي کوتل.